नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टोल पर स्टेज नोस्त टोलो मोहतरम मशरोनो पद तलार की नोस्तो ज़वानोनो अमज़ोलो कशरोनो अस्सलाम वालेकुम। टोलो नावाल खुद सादिक पख्तो अदबी जरगे टेरी द मशरताबा और द टोलो कारकुनको द ज़ले द तल न मनना ډېر په مینې موږ ته دعوت وکړو. د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه عامه کړم. د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه عامه کړم. زه به کیسې وکړم داسې چې کیسه عامه کړم. اوس د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه عامه کړم. زه به کیسې وکړم داسې چې کیسه عامه کړم. زه خو د پټو نندارو هر یو کردار پیژنم. زه خو د پټو نندارو هر یو کردار پیژنم. ته بینایی پیدا که زه به تماشا عامه کړم. زه خو د پټو نندارو هر یو کردار پیژنم. ته بینایی پیدا که زه به تماشا عامه کړم. او راځه چې دواړه خپل خپل کار ته خپل خپل کار ووایو. راځه چې دواړه خپل خپل کار ته خپل خپل کار ووایو. ته زغم رايوځه که ما پرېږده چې نغمه عامه کړم. مننه جي. راځه چې دواړه خپل خپل کار ته خپل خپل کار ووایو. ته زغم رايوځه که ما پرېږده چې نغمه عامه کړم. او تا په ازغنه لار د تګ ویره خوره کړه لاړې. تا په ازغنه لار د تګ ویره خوره کړه لاړې. زه به نرهلی یم چې دلته حوصله عامه کړم. او تورتمه ټکی ټکی سوز مې کړو تقسیم او تشریح. تورتمه ټکی ټکی سوز مې کړو تقسیم او تشریح. سراغ زرد شړندو ته د جلوه عامه کړم. او چې مستی د اباسین وي او پاکي د زمزم. چې مستی د اباسین وي او پاکي د زمزم. حاجي دعا کوه چې داسې زمزمه عامه کړم. چې پاکي چې مستی د اباسین وي او پاکی د زمزم. حاجي دعا کوه چې داسې زمزمه عامه کړم. او ممتازه پورته مې بیرغ کړو د بدمسته غزل. ممتازه پورته مې بیرغ کړو د بدمسته غزل. ګنې نو حکم خو دا چې قصیده عامه کړم. ډېره مننه. خدای دې وکړي څه د سحر صاحب خبره یو حکم ومنل شي او موږ ټول په شریکه په دې وتوانیږو څه د خو عظیم خوشحال بابا د ستر خوشحال بابا دا جشن مو هار کول کوو. زه د خپل طرفه نه د مشال ادبي ټولنې د طرفه نه دغو ملګرو ته مکمل د مرستې ډاډ ورکوم چې موږ به د سره اوږه په اوږه په دې خبرې کې ویلوړو. یو 2 سکنډه به تاسو نور خرم احساس صاحب او سحر صاحب خبرې وکړي. یقینا ډېرې ګټورې خبرې وي. په هغه کې یو 2-3 مشترکې نکتې دي. زه هماغه راخلم. احساس صاحب دا خبره وکړه څه نن دنیا چې کومه ده دا د کتاب دنیا ده، د پوهې دنیا ده، د علم رڼا ده، د آګاهي دنیا ده. بل احساس صاحب خبره وکړه سمو په ډسکورس یا په نیریټیو سمو خبرو مو سره خپل نظر وي. تاسو سترګې نه وي نظر وي ویژن. او سحر صاحب خبره وکړه چې د خوشحال بابا په دې ټټوبي کې متاسفانه بدبختانه د مو بچي د مو کشرون هغه پښتو لوستای نشي. څو پښتو نشي لوستای خوشحال به څنګه لولي. څو خوشحال نشي لوستای څه سحر صاحب ته اشاره وکړه څه خوشحال یو تحریک په دې به څنګه مو پیږو څه خوشحال تحریک. ایمو
کشرونو ته په دې کې زه هیڅ ګناه نه ګورم. کتابونه په نصاب کې شامل وي. په نصاب کې پښتو چېرته ده؟ بچي به څنګه پښتو لولي؟ احساس صاحب واقعي څه دا د کتاب دنیا ده. دا دنیا څه جنګ ګټي، خلک په نصاب کې ګټي، خلک په میدان کې اوس جنګونه نه کېږي، په نصاب کې جنګ کېږي. دیمو په نصاب کې دیمو ژبه نشته. احساس صاحب د کتاب خبره وکړه. کتابونه خو په سکولونو کې وي، په ښوونځیو کې وي، په کلیجونو کې وي، په پوهنتونونو کې وي. دیمو ښوونځیو سره کومې لوبې وشوې؟ خو په بمونو ولوزول. بله ورځ د APS واقعه، د اګریکلچر یونیورسټۍ واقعه، د باچا خان پوهنتون واقعه. داسې خو څوک سکول نه پرېږدي، کالج نه پرېږدي، کتاب نه پرېږدي، قلم نه پرېږدي. د ډسکورس او د نیریټیوس کومه خبره ده، ټول ملګري مو په دې پوه یو چې د بالادستو خلکو خپله یو نیریټیو وي، خپل یو ډسکورس وي د هغو، او د خپل ډسکورس د خورولو دپاره ټول اویلیبل ټولز هغو سره ورسره وي. بالادست میډیا لري، بالادست خلک لري، بالادست خلک تربیه کوي، روزي، د مشاعرې د سټیج نه واخله د جومات منبره پورې خلک خلي خپله بیانیه په خلکو ورته پي. د اهدافو خبره وشوه. اهداف دې مو معلوم دي. د یو قوم، مو پښتون یو قوم یو، بنګش، اورکزي، خاټک، بنوڅي، ماروت، یوسفزي، مو پښتون یو قوم یو. د یو قوم اهداف څه کیدای شي؟ د دنیا د قومونو اهداف څه دي؟ موږ خپله نه پوهېږو، چاته به سترګې وغړو، چا زده کړو. د یو قوم اهداف دا کیدای شي چې کوم قوم په کوم ځای پروت ده، په هغې خاورې او د هغې په وسایلو باندې د هغو مکمل حق تسلیمول، دا د یو قوم اهداف دي. د موږ قوم اهداف معلوم دي. سل کاله مخکې د موږ مشرانو دا خبره کوي. اوس بیا خوشحال بابا ته رسوخ، چې خوشحال بابا تحریک ونه دي. خوشحال بابا تحریک دا اوس درس پښتون له کندهاره تر اټکه، درست پښتون له کندهاره تر اټکه، سره یو د ننګ په کار پټه واشکار. بله خبره په دې کې نه. دا د خوشحال تحریک. د خوشحال بابا په دې ټاټوبي کې ویلوړ. بیا د ملګرو مننه، اعزاز یې ګڼم د ځوان دپاره. د تقدیم او د تاخیر مسله وشوه. په کور دا اوس دا ټولو مو محترمو استادانو مونه مخکې کلام ویلی و، زه د دو شاګرد یم، ډېر معمولي دوه شعرونه لیکلی شم. بهرحال د خوشحال بابا د شعر نه شروع کوم. څه دا دنیا کسابخانه کړه خدای و ماته، دا دنیا کسابخانه کړه خدای و ماته، پابسته ولاړ په غولي د کساب یم. او بل شعر د خوشحال بابا ده چې زما په خیلخانې په ولس وشول، چې زما په خیلخانې په ولس وشول، و دې نشي په هندو په مسلمان. او روح خاد د نوابزاده صبح صادق صاحب یو شعر، سلیم صاحب سره دا خبره مو مشترکه ده چې هغو اول شعر په ټیري کې په مشاعرې کې ویلو، او د مو د ژوند اولنۍ مشاعره اوس مو نوابزاده صاحب لیدلو. هغه وخت نه مو ته د شعر یاد ده. هغه هېڅ د تا د زلفو منګور ماته چې د شپې په خوب کې، د تا د زلفو، د نوابزاده صاحب خپله لهجه وه، د تا د زلفو منګور ماته چې د شپې په خوب کې، شره کوي هغه ټکونو نه ته ښه خبارې.